تاسو له SBS پښتو سره یاست. په استرالیا کې د رسنیو مالکیت د نړۍ له تر ټولو بدو ډولونو څخه بلل شوی. یعنی څو محدود بنسټونه ډیری رسنۍ کنټرولوي. او اوس چې میټا او ځینې نورې سترې د ټکنالوژۍ کمپنۍ هم زموږ د خبرونو پر ټاکلو اغیزه کوي. کارپوهان وایي دا وضعیت په ټوله کې ټولنه اغیزمنوي. د SBS Examines په دې راپور کې څېړو چې لوی رسنۍ او سترې ټکنالوژۍ کمپنۍ څنګه هغه خبرونه اغیزمنوي چې ځینې عادي استرالیایان یې ویني یا یې اوري او څنګه دا زموږ د نړۍ لید بدلوي. دا یو پیچلی جال او ډاویشنه ده، خو ډیره لویه نه ده ځکه یوازې څو محدود لوی لوبغاړي پکې شامل دي. د 9 Entertainment Co, Southern Cross Australia, 7 West Media او News Corp Australia په څیر لوی رسنیزې ادارې ګڼ خبري پلیټفارمونه لري لکه د Australians، د Financial Review، Sky News، 9 News، د سیدنی مارنینګ هیرلاین او د ایج. دا لیست لا ډیر اوږدیږي او په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د میټا، ګوګل او اپل په څیر لوی ټکنالوژي شرکتونه هم د خبرونو مهمې سرچینې ګرځېدلي دي. دا لوی شرکتونه خپل ډیجیټلي پلیټفارمونه لکه فیسبوک او انسټاګرام چې زموږ او رسنیزو شرکتونو ترمنځ ولاړ دي او په عملی ډول د هغه معلوماتو دروازه ساتونکي یا ګیټ کیپرز ګرځي چې موږ او تاسې ترلاسه کوو. د SBS Examines په دې ریپورت کې دا پوښتنه ده چې لوی رسنۍ او د ټکنالوژیو شرکتونه څنګه پر دې اغیز کوي چې ځینې عادي استرالیایان کوم خبرونه ترلاسه کړي او دا زموږ د نړۍ پر لیدلوري څه اغیز لري. کیمرون مکټرنن وایي کله چې د رسنیو ملکیت لکه د استرالیا په څیر متمرکز وي، یعنی د یو څو محدودو کسانو یا شرکتونو تر ځواک لاندې وي، نو د ځواک ناانډول رامنځته کوي او هغوی بیا کولی شي زموږ سیاست او عامه بحثونه بدل کړي. The most famous of these is News Corp, but there's also Australian Community Media, which owns a bunch of regional papers, the two big television titans, which is 7 West Media and 9 Entertainment Co. And actually, surprisingly, the ABC is actually a real kind of media giant as well. ښاغلی مکټرنن د اډیلیډ پوهنتون د رسنیو او اړیکو استاد دی او په 2024 کال کې د ګلوبل میډیا اینڈ انټرټینمنټ کنسنټریشن پر څېړنیز ټیم کې هم شامل وو. د دوی په راپور کې ویل شوي چې استرالیا د نړۍ په کچه د رسنیو د تمرکز له نظره د برازیل وروسته دویم تر ټولو بد هیواد دی. If this was any other sector, if we were talking about supermarkets, which is really concentrated in Australia, or the mining industry, which is also very concentrated. For the most part, it's an economic debate, right? So it's just business. The thing about media systems is that they're able to influence public debate, what we understand about the world and particular issues. ډیری وخت د خبرونو سرلیکونه او د خبر مهم ټکي تل داسې لیکل کیږي چې کیسه تر ټولو په زړه پورې او جذابه ښکاره کړي. خو مکټرنن وایي فیسبوک او انسټاګرام په څیر ډیجیټلي منځګړو د دې هڅونې کچه لا نور هم لوړه کړې ده چې سرلیکونه او کیسې د کلیکونو او ښکیلتیا لپاره لا زیات په افراطي ډول جالب او خلکو ته وړاندې کړي. Content that's really sensationalist or very dramatic is the stuff that's going to get pushed to the top of the feed by the algorithm. And so we see, the occurrence of things like clickbait, content that's not really news at all, but it's just designed to kind of get people pressing the like button, doing the share, making a comment, and then hopefully clicking through so they can get some advertising revenue out of it. The gatekeeper role really means that the tech company starts calling the shots on how content is received. Because of the ways our brains are wired, the algorithms are just trying to maximize engagement. And the thing that maximizes engagement is sort of scratching this itch that wants to know all the threats that are kind of going on. ډاکټر مایکل نوویټل د کوینزلند پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي مرستیال پروفیسور دی
هغه وایي په ټولنیزو رسنیو کې چې موږ څه وینو په ځانګړي ډول هغه څه چې خبر ګڼل کیږي دا زموږ د ذهن له یوه بنسټیز فطري تمایل سره تړاو پیدا کوي. داسې تمایل چې د لرغونو نیکونو تر زمانې پورې ورګرځي. You know, our brains are designed to find threats in the environment, and we find it very difficult to just allow those threats to be there and do nothing about it. Given we can't do much about, you know, the war in Iran, the way that we feel like we're doing something is by staying up to date. But so little of that is functional for us, because just being exposed to people dying around the world doesn't necessarily put us in a better position to do something about it. هغه وایي د خبرونو او د کلیک بیت محتوا بې پایه سکرول یا د خبرونو لیدل که هغه سرلیکونه وي که عکسونه وي او یا ویډیوګانې ډیری وخت موږ د زده کړې بېوسۍ حالت ته بیایي او په پای کې دا پر دې اغیزه کوي چې موږ د یوې ټولنې په توګه څنګه عمل وکړو. Can feel like some of the problems facing humanity are too big for us to do anything about, and that means that we don't act. I think that's a real tragedy. They feel like just posting something on Facebook is their level of political engagement, and that means that you can sort of feel like there's nothing that you can do, and when you see that there are things that you can do, it gives you a sense of agency that makes it less scary. نو کله چې موږ سکرول کوو او خپل خبرونه له ټولنیزو رسنیو اخلو څنګه کولی شو د دې په اړه لا هوښیار او باخبره واوسو یا ځینې ځانګړي محتوا د موبایل یا کمپیوټر په سکرین راښکاره کیږي. I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this? And if the answer was like no, then sometimes I would either teach the algorithm that I don't want to see this stuff. So you can often right click a post and say, I don't want to see more stuff like this. And if there were things that I could do something about, then I would actually try to do that thing. And then, for example, there are times when I have, sent a letter to my local politician saying, like, what's going on about artificial intelligence? What are the risks that you see and what are you going to do about them? And that gave me a sense of control. The other question I would ask myself, is this time spent on this social media app actually serving me? Like, do I want to keep doing this? And often the answer was no. Most of the time, the answer was no. الګوریتمونه او هغه لارې چې موږ پرې ټولنیزې رسنۍ تجربه کوو په دوامداره ډول بدلیږي. د ویسټرن سیډني پوهنتون د اړیکو پروفیسوره تانیا نوټلی وایي د رسنیو پوهاوی نور انتخاب نه دی بلکې دا یو اړین کار ګرځېدلی. So media literacy is about your ability to use, analyze, create and share media and different media technologies. په دې کې دا هم راځي چې الګوریتمونه څنګه کار کوي او تل موږ ته هغه معلومات ښیي چې امکان یې ډیر وي موږ پرې ښکیل شو. The algorithms that run social media platforms, they want us to stay on the platform for longer. And to achieve this, they'll profile us. They'll work out our interests, our anxieties, our biases and beliefs in order to keep feeding us content that's going to keep us engaged for longer. هغه وایي کله چې خلک پوه شي د دوی له آنلاین ښکیلتیا څخه څنګه پیسې جوړیږي نو دوی د دې لپاره ځان ښه چمتو کوي چې په باخبره ډول پریکړه وکړي پر چا او پر څه باور وکړي. Just asking critical questions, we know that really helps. Why am I seeing this right now? Is this from an account I follow? Is this content an ad? Is it sponsored content? Is it from a trustworthy account? And also making a decision to ignore things that is not what you're looking for, to take back some control over your experience. د SBS Examines دا ریپورت د اولیویا د اوریو لخوا چمتو شوی و چې ما سمیه شفیقی تاسو ته وړاندې کړ. د نورو معلوماتو لپاره sbs.com.au/sbsexamines ته ورشئ او مطالب یې خوښ کړئ. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.